بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زمونږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس لایف افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. دې نه بغیر چې کومې پاڼې دي دا زموږ نه دي، مستعارې دي. نو دغه نوې پاڼه ده، دې ته تاسې ټول کوشش کوئ چې راشئ شیر یې کوئ د کرکټ مینوالو سره. نوره خوا دې خوا کسانو سره د شیر ضرورت نشته. د کرکټ مینوال مطلب دا دی چې د مینې محبت خلک. نو دلته موږ اکثره سره د کرکټ خبرې کوو. د مصروفیاتو په وجې غټې ویډیوګانې نشو کولای، لایف ډیر کم راځو، مګر کوشش کوو دا اوس لکه نن چې خاص بریایي داسې خاص دغه نو وخت ورته وباسو او تاسو سره پکې شریک سو. دې نه بغیر 10 سکنډه د فیسبوک کې ریل ویډیوي شورټ هغه در سره میچ نه مخکې ټاس نه مخکې د دې دغه کې دا یو قسم ته انګیجمنټ لکه دغه سره د کرکټ مینوالو سره. نو دې د خاطره چې دی کوشش کوو چې هغه تاسو ته واچو. هغې کې موږ لیکلي پارټ 1 پارټ 2 مطلب اوله حصه، دویمه، درېیمه، څلورمه همدغسې. نو دا در سره فالو کوئ او ګزاره به سره کړو. نن داسې سرپرایز راغلو، سره م چاته ویلي نو چې راځو. ما زه چې څوک لایف دی هغه به راشي، چې څوک نه دی به بیا وروسته وګوري. نو راځو د افغانستان کرکټ ټیم بنګلادیش ته په دویم T20 کې ماتې ورکړه. ستاسې د ټولو د ډیر ډیر مبارک شي. کرکټ لوبې چې څومره ګټي خوند کوي، خو ماته چې ټول نه زیات خوند راکوي هغه دا چې ځوانان په ټیم کې او موږ لوبه وګټو. یو خو داسې چې پخواني میراثیانو او زاړه خلک او دا تیری موږ پرېښودونه وایي شوې، او بیا به چې ځوان ته چانس ورکړه مثلا یو گیم کې به فیل شو، دا به دې ته انتظار ناستو لکه هغه پیشو چې منګک ته ناست اتیار نیولو ته دوی به همداسې انتظار ناستو چې خدای پاکه دا ځوان اوس ناکامه شي، فیل شي، چې موږ بیا راشي په میډیا کې به اوپنلی ووایي چې ګوره ځوانانو ته چې موقع ورکو بیا لوبې نشو ګټلی. هر ټیم د دنیا هر یو ټیم چې دی هغه ځوانانو ته چې موقع ورکوي هغوی ته معلومات وي چې موږ به راتلونکي څو لوبې بایلو، گزاره ورسره کوي، مګر هغې ځوانانو سره سټیک شي او هماغه ځوانان ستا راتلونکي شي. یو وخت کې همدا څو کاله مخکې هندوستان کې تقریبا 15-14 کاله مخکې 17 کاله مخکې دا ټنډولکر بو، ګنګولي بو، ډراویډ و، لکشمن و. اوس وګوره روهت شرما، ویرات کوهلي، KL راول، نن هغه د جادیجا پکې 115 وکړه، شریاس ایر پکې بل کس دی، سوریا کمار یادو پکې بل کس دی. نو هغوی سره دا نوي راغله. همداسې پاکستان سره یو وخت کې یونس خان او محمد یوسف او انضمام الحق دا خلک و. سید انور دی ایره خو بیله وه، ځکه سید انور 2003 ورلډ کپ کې بیا ریټایر سو. مطلب اخو بیل وختو دغه درې کم از کم دوی سره وفاظ باندې خو پاکستان سره همیشه ښه دی. مګر اوس ورته وګوره بابر اعظم دی، محمد رضوان دی، امام الحق دی، په ټیسټ کې اظهر علي دی، او هغه بل ته خو سره نن بیټینګ هم ورنغی، فواد عالم ته کینې هغه هم سکور کوي. نو ګوره پاکستان هم خپل هغه ټیم چې دی مثلا بابر اعظم ته موقع ورکړه، ځوان دی، هغه دی اوس ښه سټیبل د دنیا ټاپ پلیر دی. رضوان همداسې یو وخت کې چا وی دا به د T20 بیټسمین هم د باندې داسې مهر لګېده، مګر هغه دی ټاپ کلاس پلیر شو. نو همدغسې د رضوان غوندې چې دی ریاض حسن، عثمان غنی او ابراهیم زادران، موږ خو ګوره دا دوه کسان زما خاص فیوریټ دي چې دغه ابراهیم زادران او ریاض حسن. عثمان غنی خو داسې دی چې دته ډیر وخت راسې سکواډ کې موقع نه ورکوي. نو ما خو پرونه مې وي چې خر وره نو سکواډ کې ولې ساتئ چې چانس نه ورکوئ، بس بیخي بیا کلوز کوي، چپټر غاړې ته یې دغه کوي. نو نن لوبه دا 115 ټارګټ هم افغانستان خو همیشه په چیس کې ملا ماتئ، مګر د عثمان غنی هغه سټیبیلیټي چې وه هغې کار جوړ کوي. که چېرته اوس زازی خو ګوره داسې دی چې هغه هیټ اینډ مس دی، ما خو تاسو ته مخکې ویلي دي. که T20 کې ډاینامیک پلیر غواړي نو هغه به تا ته 5 میچونو کې 6 میچونو کې یو میچ کې سکور کوي، یو 50 به ورته وهي، کیدای شي 40 رنز وکړي. اوس ګوره مشفق الرحیم پرونې سلمه T20 وه، ما چې وکته په دې سلو کې د ټولې 50 والې وي. نو دا هم بنګلادیش سره لوبیږي. نو که ته اوس مثلا حضرت زازی د هغه رول بیا دا دی چې خپله لوبه د کوي، مګر خپلې لوبې سره لږ آف سټمپ ته لوبې باندې د کار وکړي.
نن میچ کې ورته 2 چانسونه په لاس ورغله مګر دا سکور ورته ډیر زوري و. دا سکور چې نو کړی پریشر ور باندې راځي زموږ لوبغاړو باندې ډیر زیات پریشر نو خوشاله شو چې 59 ناټ آوټ وکړه. بل رحمان الله ګربز ګوره رحمان الله ګربز صاحب چې دی د سره زمونږه تمه او هیله دی چې دی سکور وکړي. هغه څنګه بیټسمین چې دی ښه ښایسته سټریټ شاټونه والی شي په لانګان باندې والی شي په میډ وکټ پل شاټ ورسره ښه دی کټ شاټ ورسره ښه دی کله کور ډرایو هم وهي. مطلب هغه چې کوم یو بیټسمین کې کمپلیټ شاټونه یې هغه ورسره شته. بیا رحمان الله ګربز چې دی T10 لیګ ته لاړ شي او T10 کې بیا هماغه شي نه خپل فیسبوک او په دغه کې چې ټیک ټاکونو کې او خلک ورته ګډیږي را ګډیږي. رحمان الله ګربز صاحب اول خو دا T10 چې ستا د لیول نه ښکته لیګ دی سره تا ته T10 په کار نه. زما د افغانستان کرکټ بورډ نه هیله ده چې زموږ خاص پلیران سره T10 ته پرې نه دي ډومیسټک نه یا دا نور چې دا خیر دی چې پیسې وګټي. مګر رحمان الله ګربز غوندې چې PSL هم کوي یو بل لیګ هغه د کیریبین والا لیګ چې مطلب نور لیګونه کوي هغوی بیا T10 کې دی نه پرېږدي ځکه T10 سره د لوبه خرابېږي ټول کراس شاټونه وهي او هغه بس د هغه مسل میموري چې د هغه خرابوي. کله کله چې لوبه کوي ډېر ښایسته ټاپ کلاس رواني او بیا چې وګوري اوس مثلا لاست ون ډے کې آخري ون ډے کې په 110 بالونه 106 رنځې اوس 110 باله وهل پس د هغې نه چې ته دغه وکړې وکټ کیپینګ وکړې 500 وره That's good. فټنس یې ښه دی. مګر بیا هغې وروسته 2 T20 کې چې په کومو طریقو دی آوټ سو دا خو ډېر ریکلیس شاټ و د دې خو ضرورت نشته لږ ټایم واخله موږ خو همدا یو 15 20 رنځې وکړه. بیا هغې وروسته چې یو ځل دا کرکټ داسې دی چې اولني 15 بالونو کې بال تا ته د ګلف بال غوندې ښکاري هغه وړوکي بالونه چې داسې هغې نه وروسته شپږم نه واخلې تر 8-9 بالونو پورې تا ته بال ریګولر ښکاري چې یو ځل ته 10 بالونه ووایې هغې نه وروسته سپیشل T20 کې 10 نه 15 بالونو پورې تا ته بیا بال غټ ښکارېدل شروع چې څومره بالونه زیات وایي درته بال د کرکټ بال درته سم فوټبال ښکاري داسې کور ډرایو به وهې داسې شاټونه به وهې. نو ځکه هر یو بیټسمین غواړي چې سیټ شي. نو رحمان الله ګربز صاحب نه زموږ هیله ده چې دی T20 کې ځان سیټ کړي په ون ډے کې ځان سیټ کړي او ټیسټ کې خو هسې فلحال دغه نسته. مګر یو بل شی چې مخکې لاړ شم حضرت زازی باید په فټنس کار وکړي. پرون یې هغه 2 شپږیزې چې ویلې ساګانې دغسې اخیستې مال چې په ده څه چل وسو پوه شوې که نه. نو وروره دا خو انټرنیشنل کرکټ کې دا شی چې دی اناکسپټیبل دی. تیری نور خدای ته وګوره ځان نه شهزاد محمدي مه جوړوئ ټول خلک دغسې شي. دا څه انټرنیشنل کرکټ کوئ د افغانستان دپاره فټنس یو لیول دی یو معیار دی یاره موږ مه شرموئ په دنیا کې. نو هیله ده چې په فټنس باندې کار وکړي. اوس خو دا یو څه موده وخت دغه نشته دی نو لږ ښه شئ خوراک باندې ډایټ مو کنټرول کوئ. خیر د هیڅ پروا نه کېږي که یو 3 میاشتې او 2 میاشتې تا وریجې ونه خوړې پوه شوې همداسې هغه په جوش کړي پیسې خو ورسره ماشاءالله شته دی چرګ ځان ته جوش کا یا نوره سبزیجات هر شی یو میاشت 2 میاشتې چې ته یو میاشت اول یو میاشت تا ځان فټنس ته برابر که بیا هغې وروسته ته خپله خوند درکوي نورم ښه کېږي. نو انشاءالله خدای دې وکړي چې په دې باندې کار وکړي. راځو عثمان غني صاحب ته ګوره موږ ویلي وو مخکې اولنی T20 کې زموږ سکواډ کې عثمان غني و ځکه د افغانستان غوندې ټیم کې ټیکنیکل بیټسمین چې نه وي همدا به یې حال یې لکه 4 نوي والا تا سره باید یو داسې پلیر وي اوس نن چې هغه اوس 115 کې په 40 بالونو مثلا 40 رنځې کې دا بهترین سکور دی. مګر دا دوی سره په اول میچ کې نه و ټول راته هر یو کس په اول میچ کې داسې لوبه کوله تا به چې زموږ هغه د یو وخت 10 اورو ټینس بال هم موږ داسې نه کوو بې ځایه شاټونه وها. یو بالر هم داسې زموږ بیټسمین نه دی آوټ کړی چې هغوی آوټ کړی دی. زموږ بیټسمینانو خپلې ویکټې ورکړې وې په اول T20 کې. نو ښه دا وشو چې ټیم بیلنس یې سیټ کړه. دا دغه چې ما تاسو ته ویلي قیس احمد صاحب چې دی ښه پلیر دی مګر فلحال چې راشد نبی مجیب دا خلک د ټیم کې ځای نه جوړیږي. نو د دې په اساس باندې دی باید په خپل بیټینګ سی کار وکړي. اوس که په دې ورځ باندې دی ځان ته مثلا لیړ وای 40 رنځې کړي وای د ډېرو خلکو به ورته سترګې وراوړېدلې وای. نو په صرف بالینګ نه کېږي بالینګ باندې چې دی اوس چې دومره داسې بالران لکه 4 سپینران چې دوی لوبولي او 3 عظمت الله عمرزی فضل حق فاروقي او کریم زرت 3 تا خو 2 کسان سو دا خو انجخړه جوړ سو دا 2 ریګولر بالینګ کولای شي.
دا خو داسې پریشر شو چې هر یو ته به یو اوور دوه ورکوي نو داسې ونه شو. نن گیم چې و لږ ښه سټراټجي ښه وه. مجیب زادران چې دا یو دغه بل کوره د مجیب زادران سره داسې کار وشو چې د هماغه څنګه چې په نوي بال باندې بالینګ کاوه هغې نه بغیر په میډل کې په اخره کې دی بالینګ نشي کولی. او د افغانستان کرکټ ټیم اوس ګوره آی پی ایل هم په همدغې وجوهاتو باندې وانخیسته مګر د افغانستان ټیم کې اوس محمد نبي چې دی هغه هم په اټیک په نوي بال بالینګ کوي چې وروسته راشي محمد نبي هم بیا ټسیږي. نو دې د خاطره چې نن سټریټیجیک ډراپ و هغه یې ډراپ کوي او محمد نبي خپل راغی 4 اوور 14 رنزې یو وکټ یې واخیسته. نو دغه ټیم سره چې مطلب خپل سټریټجي برابرول پکار دي. اوس هم شرف الدین اشرف چې دی ښه دی پکې دي همدغسې دا مجیب یا دا کیس چار څوک بدلی را بدلی مطلب اوورال دغه ښه نن کامبینیشن زما په نظر افغانستان وسم 9 کسانو ته دغه ته ضرورت نه لري چې نن شپږو 9 بالرانو ته بیخي ریګولر بالرانو ته ضرورت نه لري. هم تا سره باید داسې چې لکه ریاض حسن یا ابراهیم زادران چې تا ته یو اوور 2 درکړي دغسې. نو دا عثمان غنی صاحب مطلب زما په نظر باندې باید ورته موقع ورکړل شي. دا د ګوره څومره چې ټیکنیکل پلیران زیاتیږي ستا ټیم عمل ته ښه کېږي چې تا سره د اوپنر په بدل کې بل اوپنر تیاري د ون ډاون په بدل کې بل ون ډاون تیاري. نمبر 4 د هر یو کس لپاره باید ته ریپلیسمنټ ولري چې ریپلیسمنټ لري ستا ټیم ښه کېږي. چې ریپلیسمنټ نه لري بیا به هماغه پخوا لکه اصغر چې به خبرې کولې چې ځوانانو ته موقع ورکړو بیا دغسې هېڅ شی هم نشي کولی. پوه شوې که نه. نو اوس د اصغر مینوالو راټوپ کوئ ما موږ حقیقت یو ګزاره کوئ د کرکټ څنګه مینوال یاستئ جنجالیانو. نو یو بل صاحب واه اوس به د هغه مینوال هم راټوپ کوئ ګلبدین. واه 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 ما ګلبدین خو موږ په یو هغه ګلبدین غر کړو او بل دې ګلبدین په دې کرکټ کې غر کړو. تا خدای دا الراونډر و دا الراونډر به داسې نه بالینګ د بالینګ شانتي و 108 109 115 119 دا د سپیډو نن خو هغه محمد نبیم چې لږ کویک بال وکړي 115 نو ما دا ګلبدین سپیډ ته خدای ورسېده نه یې بالینګ د بالینګ شانتي و نه یې بیټ واه دا الراونډر صاحب بیټینګ ته موږ په تم وو. نن تقریبا 100 کاله مخکې تقریبا 10 کاله مخکې یو د زیمبابوې خلاف یو 2 اتیا کړی په هغې باندې راولوبېده مړه ګورئ دا موږ چې چغې وهو که نه دا دې دپاره نه وهو کرکټ بورډ دنده دومره وړوکی سوچ موږ نه لرو. کرکټ بورډ دنده تیشه شو هغه دونه پیسې ورکړه هغه باید موږ هېڅ شی هم نه کېږي امریکا کې. موږ د غریب سړي حق غواړو موږ د دې غریب ولس حق غواړو. دا سوشل میډیا کې ستاسې میسیجونه راځي اوس کوشش کوم هم دې پاڼې نه دې پیج نه ستاسې میسیجونو ته جواب در کوم تر فروری 6 پورې چې دی چې چا میسیج کړی هغه مې ټول جواب کړي دي. دې نه وروسته به هر سړي ته کوشش کوم یو ورځ کې 2 ورځو کې دننه تاسې ته جواب درکم. مطلب دا زموږ دغه الراونډران نو موږ دا سوشل میډیا کې غاږ د دغسې خلکو پورته کوو. عظمت الله عمرزي دپاره موږ چغې والې فضل حق فاروقي دپاره موږ چغې والې یو بل کس دی وفادار مومن صاحب هغه دپاره موږ چغې وو همدغسې ځوانان دي. اوس فضل حق فاروقي ته د غریب څه ظلم څه چا سره جرم څه جرم یې و چې د سره دا ظلم کېده را به یې و سلیکټ به یې که غاړې ته به یې کېنوه او بس موقع به یې نه ورکوله. اول سیریز دی چې فضل حق فاروقي ته موقع په لاس ورغله. ګوره T20 سیریز کې هغه دی پلیر آف د سیریز شو او پلیر آف د میچ عظمت الله عمرزی. نو ګلبدین بالینګ د بالینګ شانتي نو بیټینګ د بیټینګ شانتي نو ته د عظمت الله عمرزي بالینګ وګوره تا خدای په افغانستان کې دغسې کس در سره ناست دی چې 141 باندې بالینګ کوي الراونډر یو بیټینګ هم ښه کولی شي او تاسې په بینچ کې نولی چې نه زه به ګلبدین لوبوم او شرف الدین به لوبوم او بل به لوبوم دا خو او فرید ملک به لوبوم. دا بالر دی چې څه استعمال که ګوره 2 مهمې وکټې نن 3 واخیستې وکټې چې 4 ورکړه ښه په طریقه کانفیډنس لیول یې پورته سو. مخکې خو به غریب چې راغی پریشر به ورباندې دونه چې که دې میچ کې ونه چلېده ډراپ کېږي. اوس چې هغه پریشر لاړه ته وګوره کرکټ نه خوند اخلي. ځوانان چې منډه راوړي شاهین افریدي ته وګوره مړه چې بالینګ یې ګورې خوند درکوي یو منډه ده ورسره یو سپیډ دی یو انرژي ده. دغسې انرژي چې هم دغې فضل حق فاروقي او د دغه کې هم ګورو په عظمت الله عمرزي کې دا ځوانان دي زاړه خلک چې دا پخواني دا نور چې رښتیا ورته وایم دوی د باندې لیګونو دغه کې پیسې ګټلې دي وطن متن او دا دغه یادۍ راځي خپله برخه دغه کوي مګر هغه سپیرټ او جذبې سره لوبه نه کوي
کوم چې ځوانان کوي افغان هلته کامیابیږي چې کله ښه جذبې سره زړه د خلاصه لوبه کوي بادرۍ سره موږ چې بادرۍ سره لوبه وکړو که نه نو نړیوال جام کې به ښه کارنامه کوو موږ هر ځای کې مګر که موږ د نورو خلکو غوندې لوبه شروع کړو نو بیا به موږ داسې ښکارو لکه یو بیکاره ټیم اوس د بنګلادیش سیریز چې و زما په نظر بس ګزاره حال و اولنی ونډی که موږ ګټلی وای هغه سیریز مو هم ګاټه او دا 155 په اول کې میچ کې په نن سبا T20 کرکټ کې دا چیزنګ ګران نه خو موږ ناغمې شو نو اوورال بد پرفارمنس نو خو شو الحمدلله چې دغه سیریز ټای شو ځوانانو ته پکې موقع ورکړل شو خبر دا وای چې موږ بنگلادیش سره 15 T20 کړي وای 3 T20 خو باید کم از کم وای ځکه داسې خو نه ده چې هغه کوم شی د ICC په سکیجول کې دی په هماغې روانو سه زه پوهېږم بنګلادیش دغه ته اوس ساوت افریقې ته روان دی مګر دا T20 او دا یو خو پکې وضعی کېده بل د افغانستان کرکټ بورډ نه دا خو د کرکټ ټیم خو خبرې ختمې شوې د کرکټ بورډ ته راځو د افغانستان کرکټ بورډ نه زموږ هیله دا ده چې دا CEO چې دی خاص د طلباو مشرانو نه چې دغه سړی چې تاسې ټاکلی د خپل کس راوستی ور زوري نه ده چې یو کس تاسې نور دا افغانستان چې دا د ټولو افغانانو افغانستان دی ستاسې شپږ اته میاشتې ختم شوې هغه افغانان چې عمل ته په داخل کې دي زموږ غوندې خلک خو تاسې سره کار نشي کولی که تاسې ومویئ چې بهر ملکونو نه راشئ تر څو پورې چې بلیک لیست او دې شي نه دغه شوي نه یاستئ هېڅوک هم د خپل د اروپا نه امریکا نه درځي ځکه هغه خپل پاسپورټ او هر څه د لاسه ځي هېڅوک دا کار نه کوي خدمت داسې نه چې ته هر څه د ورکه د لاسه او بیا اخره کې تندي ته ټک ورکه او خلک درته وایي چې ده څه کړي دي دا خو دې دپاره راغلی نو داسې نه کېږي هغه چې داخل کې کوم ټیلنټ استعداد دی هغې نه استفاده وکوئ اوس دا اوسنی نصیب زادران صاحب دا خو ما ته داسې خاص دغه نه ښکاري سره ما د خبره نه ده اورېدلې نو CEO خو باید کم از کم میډیا او په دغه کې خبرې وکړي چې موږ ته معلومات وشي چې CEO صاحب په څومره اوبو کې دی د تعلیم موږ ته سره معلومات نشته نو خبره خو داسې نه ده چې تا سره تعلیم یافته هغه ډاکټر صاحب حمید شینواری دې نه مخکې CEO هغه ډاکټر دی هغه تعلیم یافته کس دی دې نه مخکې هم تجربه اوس هم تجربه په آزاده سیالۍ راغلی په د اشرف غني په حکومت کې نو دې خو دا مطلب نه سوچي اوس هماغه افغانستان کې پاتې دی بهر هم لا نړه کین اسټرالیا ته خو تللی شي اسټرالیا والا خو په خوشحالۍ جاوید احمدي ته چې ویزې ورکوي نو دوی ته خو هم ورکوي مګر عمل ته پاتې دی کرکټ ته خدمت کولی شي هیله ده چې هغه نه کار واخلئ اوسنی چې کوم CEO دی د چیرمین په زه چې څونه ماته انفارمیشن راغلی دی او خبرې مې کړي دي نو زیات کار شپږ ورځې هفته کې چیرمین کوي نو چیرمین خو باید کار ونه کی دا کار باید زما په نظر میرویس اشرف دی CEO کی او حمید شینواری د چیرمین کی ځکه میرویس اشرف صاحب چې شپږ ورځې هفته کې کار کوي نو دا خو د CEO کار شو چیرمین خو دومره کار نه کوي چیرمین خو چې CEO کوم کار وکړي دغه وکړي هغه ته ریپورټ کوي هغې ګوري هغې باندې کار کوي بیا دنیا سره نورو سره اړیکې جوړوي نو CEO هم باید دنیا سره اړیکې جوړې کړي سپانسر پیدا کړي د افغانستان کرکټ ته پرمختګ ورکړي کرکټ کې خو ډېرې پیسې دي دا خو داسې نه چې موږ هر ځای کې خیرات ته ناست یو چې ICC به یو شی راکوي په هغې به موږ کرکټ کوو نو مسلکي خلک راولئ په دغه کې چې دی په میډیا څانګه کې چې کوم د 10 کالو راسې ناست دی هغه عبدالله پکتیانی هغه خو ډېر د غټ منافقت نه کار اخلي هر چا سره دا زموږ لوکل کامنټیټران وګوره بادام احمدزی صاحب ښه کامنټر دی بختیار صاحب دی فضل رحیمی صاحب دی د پاکستان هغلته اردو کامنټري پکې رواني خپل دغه کې زموږ دوی چې دی د خپل کامنټیټران سره دغه نه کړه زموږ هوم سیریز دی یې د پکې 15 اوره پښتو کامنټري کنه څه کېږي مګر خپل د میډیا څانګې کار هم دا دی چې دا کامنټري برخه کې کار وکړي مخکې دغه لاړ شي او زموږ کامنټري چې ګوره دا استعداد د انګلیسي که نن نه سبا یو ورځ موږ راځو دا کامنټریټري لپاره داسې عمر نه لکه د کرکټ لپاره چې 15 شپږ 30 نه وروسته نشي کولی کامنټري 500 کې هم کولی شي مګر غلط خلک چې ناست دي هغه لیارې بلاک کوي دا داسې خلکو سره ملاو دي لکه هندوان ته ولې هندوان پروموټ کوي ولې خپل افغانان نه پروموټ کوي خو ځکه چې هندو ته 4-5 په چک کې ولیکې 1,000 روپۍ هغه له ورکې هغه په 1,000 روپۍ هم خوشحاله ځکه خو راجستان نه راځي نو بیا 3-4 جب کې واچوي دا خو پخوانی غلا سیستم تاسې روان کړی دی کینې چې دا نه نو د هندو څه ضرورت دی د بل څه ضرورت دی ولې خپل افغانان کم دي نو ګوره دغه شي نه چې دي
هر برخه کې هر څانګه کې باید کار وشي، په ډومېسټک لیول کې باید بیل کار وشي. شپږیزه زموږ یو ټورنمنټ دی APL باندې باید کار وشي، افغانستان پریمیر لیګ. هغې سره به نوی ټیلنټ راځي، نوی استعداد، بل ځوانانو ته به د پیسې ګټلو موقع په لاس ورځي. دا چې کم از کم 10 زره د کالو ګټي ډالر دوی لپاره ډېرې دي، مګر چې دا ونه ګټي بیا فامیل ورته چې روره کرکټې مرکټې پرېږده، ځال ته کار کوه، روزګار کوه، دا تی شی شو. نو هغه سم استعداد چې غریب موږ نه خوار وزار شي. نو هیله ده چې کرکټ بورډ په دې باندې کار وکړي. موږ خو دغه سره خبرې کوو اکثره چیرمین صاحب سره، چې رښتیا ته هم په دې دغه کې همدغه سړی چې دی والله اعلم ما ته خو شخص سړی ښکاري چې ښه دی، تر څو چې ښه دی زموږ دوست دی. او دا د ټول چیرمینان تیر شوي دي، یو دې ثبوت کې چې چا نه مو یو څه غوښتنه کړي شخصي، دا شی نشته. الله پاک هر څه ورکړي دي او الحمدلله. مګر تر څو چې ښه زموږ دوست دی، موږ در سره ولیاړ یو، سپورټ په دې کوو. چې غلط شوې درته یو چې وروره دې ځای کې دا سلسله دغه ده، اوس چې ته بیا په هغې باندې اکشن او دغه نه اخلي، نو میډیا خو بیا همدا هم دې دپاره ده، نو سوشل میډیا پوه شوې. او د طلباو حکومت چې دی کې چوکۍ دا کومه لاسته راوړنه امتیاز نه دی، دا غټه ذمهواري ده. په دې دنیا به هم ځواب ورکوي او په هغې دنیا به د نه الله پاک پوښتنه کوي. که ته واقعي فساد دی په ذهن کې، غلط دغه دی په ذهن کې، نو انشاءالله ډېر غټ غټ فرعونان چې دي ختم شو، یو فرعون به هم نه پاتې کیږي. نو هر چا نه مو هیله ده په کرکټ بورډ کې ټولو نه زړه د خلاصه کار وکوئ، په خپل بخش کې کار وکوئ، په زول عکسونه مو وباسئ چې مونږ هم داسې توره وکړه. کار وکوئ، ستاسې کار به خبرې کوي، ستاسې خبرو ضرورت نشته. تاسې چې کار وکوئ، موږ خو کار هم دا دی، موږ به خبرې کوو. نو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. سرپرایز راغلی وم، بیا هم دا 400-500 کسان تاسې را سره شریک شوئ، کرکټ کې مو سره یو بل سره خبرې اترې وکړې. دا ستاسې کامنټونه چې دا خو زه ویلی نشم په دې وخت کې، مګر خپل نظر مو ورسره شریک کړه. هغه 13 سکنډه ریل چې دی هغه مونږ زیات اچو، بس هغه تاسې کتلی شئ. او دا بل دا پاڼه چې دا نوې پاڼه ده، دا شیر کوي سره د کرکټ مینوالو سره چې څومره شیر کولی سئ، زړه د خلاصه شیر کوي. ستاسې ټولو د شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې رور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.